فطرتي تور خبره ده چې هر انسان غواړي چې هغه یو ښایسته او خوشاله ژوند تیر کړي په دنیا کې، دغه ذهني سکون دې جوړ شي، په هغه باندې د سختي نه تیریږي، هغه یو اسانه او ښایسته ژوند تیر کړي په دنیا کې. اخر دا خوشحالي څنګه انسان ته میلاوي دی شي؟ بعضې خلک د خوشحالۍ پسې سرګردانه شي، هلې ځلې کوي خو هغه چریم خوشحالۍ ونه ویني، دغه ذهني سکون برباد شي. اخر دا خوشحالي د په کوم ځای کې؟ خوشحالي ته ځان له څنګه ورکولی شي؟ څنګه یې را پیدا کولی شي؟ د دې د لټون دپاره څه کول پکار دي؟ یاد ساتئ که تاسو غواړئ چې ښایسته ژوند تیر کوئ، یو خوشحاله ژوند تیر کوئ، دا ستا په لاس کې ده. ته ښایسته ژوند په خپل لاس باندې جوړولی شي او دغه ښایسته ژوند ته په خپل لاس باندې د ځان دپاره عذاب هم جوړولی شي. د دې دپاره یو شارټ غونډه کې سټوري ده، یوه قصه ده، د هغې نه به تاسو ډېره زیاته زده کړه وکئ. څه شاګردانو په سکول کې د خپل استاد نه پوښتنه وکړه چې موږ څنګه یو ښایسته ښکلی ژوند تېرولی شو، یو خوشحاله ژوند ده، د دې دپاره موږ ته څه کول پکار دي؟ هغه استاد یې ورته وایي چې دې له موږ اوس عملي جامه ورکوو چې څنګه موږ یو ښایسته او خوشحاله ژوند تېرولی شو. د هغه سره غبارې وي، څه ته چې موږ پوکڼۍ وایو، هغه په ټولو ماشومانو باندې تقسیم کړې، وایي دا وپړسوئ او په هره پوکڼۍ په هره غباره باندې خپل خپل نوم ولیکئ. په هغه ځای کې چې یا 10 شاګردانو یا 15 شاګردانو هغوی غبارې وپړسولې، خپل نومونه یې پرې ولیکله. بیا ورته وویې چې د دې دویم چت نه په دې کړکۍ یا په دې دروازه باندې دا غبارې ښکته وغورځوئ. ستاسو سره 15 دقیقې دي، 15 منټه دي ستاسو سره، لاړ شئ اوس هغه غباره را پیدا کا چې په کومه غباره باندې ستا نوم دی. شاګردان لاړه، هر یو ماشوم کوشش کولو چې د خپل نوم غباره را پیدا کړي، دا کومه پوکڼۍ چې ده. 15 منټه تیر شوله، ټایم اوور شو، خو یو شاګرد هم د خپل نوم غباره را پیدا نه کړه. ټول غلي راغله او په کلاس روم کې کېناستله. استاد ورته وایي چې اوس داسې وکئ، دا غبارې دوباره وغورځوئ او هر یو شاګرد ته چې کومه غباره په لاس ورغلله چې تاسو کوم نوم وکتلو، هغه غباره هغه کس ته ورکئ. دغه شانتې ټولو شاګردانو وکړله چې لاس ته یې کومه غباره راتله، نوم به یې پې کتلو، بل ملګري له به یې ورکوله، بل ملګري به دا بل ملګري په هغې کې ښېګړه کوله چې دا ستا د نوم غباره ده. په هغې کې 2 منټه نه و تېر شوي، ټولو ماشومانو ته خپلې خپلې غبارې میلاو شوې. دا د دې یو وړوکی غونډه کې مثال دی. که تاسو غواړئ چې زه د خوشحاله یم، په خپلو خوشحالو کې نور خلک د ځان سره شریک کړئ. که تاسو غواړئ چې په ژوند کې په مخ کې وړاندې لاړ شئ، صرف د ځان سوچ مه کوئ، بلکې د خپل ملګري، د خپل یار دوست، د خپل ګاونډ، د خپلې معاشرې سوچ وکئ. یاد وساتئ چې کله تاسو دا سوچ جوړ شو، دا مثبت انرژي په تاسو کې راغله، همیشه په تاسو کې د خلکو خیرخواهي راغله، الله تعالی به په تا باندې خپل رحم کوي، تا ته به اسانتیا پیدا کی. ځکه چې الله تعالی په قرآن مجید کې فرمایي چې ته خلکو ته اسانتیا پیدا کا، زه به تاسو ته اسانتیا پیدا کم. خلکو ته رکاوټ مه جوړېږه، خلکو ته مشکلات مه جوړوه، بلکې د خپلې خوشحالو سره سره نورو خلکو له خوشحالۍ ورکوي. یقین وکړئ کله چې یو انسان یو ښه کار کوي، په یو ښه سوچ باندې لګیا وي، د یو چا مدد کوي، بل انسان چې هغه ویني هغه هغې ته خوشحالېږي، بلکې مدد ورسره هغه نه کوي. یقین وکړئ چې هغه ټول کائنات د په طرف باندې هر طرف نه د سره ښېګړې کیږي. نو ظاهره خبره ده چې ته د خلکو سره ښېګړې کې، تا ته به ماحول جوړیږي، د دې ماحول اثر به په تا باندې کیږي، هغه اثر به یو ښایسته اثر وي. په خپل ځان باندې کار وکئ، کوشش وکئ، هلې ځلې وکئ چې ستا کومه مثبت انرژي ده چې د هغې سره نوره چې کومه ستاسو معاشره ده، کوم خلک ستاسو سره کینی، چې هغه په هغې کې رنګ شي، په هغه انرژۍ کې چې د کومې انرژۍ نه ته مطمئن یې، چې په کومه انرژۍ کې ته خوشحاله یې. همیشه دپاره کوشش کوئ چې د خلکو په کار راشئ. داسې مه کوئ چې خپله خوشحالي لټئ او د بل خوشحالي تباه و برباد کړئ. داسې مه کوئ چې د خپلې خوشحالو لټولو پسې هلې ځلې کې، خو چې خواته کوم یار دوست هغه ته مشکلات جوړي او ځان په مخ کې وړاندې بوځې. یاد ساته ته به کله په ژوند کې کامیاب نشي تر هغې چې تا د بل انسان خوشحالي نه لټولي، یعنی د خپلې خوشحالۍ سره سره د نورو خلکو خوشحالي ولټوئ. تاسو ټرای وکئ، یوه تجربه وکئ، کله چې تاسو په چا باندې احسان کوئ، چا سره ښېګړه کوئ، د چا مدد کوئ، یقین وکئ چې دومره ذهني سکون هغه انسان ته نه میلاویږي چا سره چې ته ښېګړه کې څومره چې تا ته میلاویږي. دا یو پازیټیو انرژي ده، دا یو مثبت انرژي ده چې په معاشره کې دا کله خوره شوه، هر انسان د بل انسان همدرد جوړیږي، هر انسان د بل انسان د درد نه خبر وي. د دې سره زموږ معاشره په مخ کې وړاندې ځي او موږ همیشه دپاره یو خوشحاله او سوکاله ژوند تیرولی شو.